وای چې له کلي به ناځکه ورکېدله خوشحالي به رانه ځکه ورکېدله او هغه څه عجیبه ورځ لکه قیامت وه د پښو لاندې ځمکه ورکېدله او ما نه ورک به موټرک شو ماشومتوب کې او له هغې نه به لانځکه ورکېدله چې نیوه به مې ویښتو کې هغه شوخه له ویښتو به یې کونجکه ورکېدله او عرب شاه چې به یې زل په څنډ ورکړ توره شپه به یې له شړکه ورکېدله. سلامونه نیکې هیلې احترامات مې قبول کړئ دوستانو په دې تمه چې روغ او جوړ به وئ. د ځاځي بابا ادبي کلتوري ټولنې د شاعرانو بنډار دی. په دې بنډار کې راسره خوږ ژبې تکړه شاعران دي. انتظار صاحب دی او جمیل جلالی صاحب دی چې له دوی څخه غزل اورو او پیل له انتظار صاحب څخه کوو. انتظار صاحب ستړی مه شي. ډېره مننه شوقي صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. ډېره مننه چې مو د اورېدو وړ وګڼلو. زحمت وکړو موږ ته مو وخت راکړو. مننه. خیر سی آباد. غزل ده چې په ټوله لار وباسمه توبې را سره ځې، په ټوله لار وباسمه توبې را سره ځې، چې زه چېرته روان یم تر هغې را سره ځې. ډېر ښکلی. خاطا ویل چې نه لرې پیسې ورسره نظم، خاطا ویل چې نه لري پیسې ورسره نظم، اوس راشه که نه وګوره پیسې را سره ځې. وخمونه ګمانونه مې ملګري دي روان یم، ګمانونه مې ملګري دي روان یم، زه تا ته وایم نه اورې که ځې را سره ځې. ما خپل یوازیتوب کوټه کې داسې را ایسار کړي. شوقي صاحب ما خپل یوازیتوب کوټه کې داسې را ایسار کړي، بیا غلی راته وایي تر کوټې را سره ځې. په وچو شونډو کړې خیرې نه را واپس کېږي، په وچو شونډو کړې خیرې نه را واپس کېږي، که مړ شومه نو ته تر خدیرې را سره ځې. مننه چې په وچو شونډو کړې خیرې نه را واپس کېږي، که مړ شومه نو ته تر خدیرې را سره ځې. د شک او د ګمان په منځ کې داسې چوپ ولاړ یم. شوقي صاحب د شک او د ګمان په منځ کې داسې چوپ ولاړ یم، زما د سر غروره تر سجدې را سره ځې. خپل ځان را کشومه چې یوازې مې پرې نږدي، قربان دې شمه ډاره تر کوڅې را سره ځې. هېڅوک مې مخه خې ته پیدا نه شول اله نوره، اله نوره، ځا شکر دی چې ته تر دروازې را سره ځې. ډېره مننه. انتظار صاحب ته دې ډالۍ ووایي صبر به له تا شي تعویضونه به ور واچوم، صبر به له تا شي تعویضونه به ور واچوم، او دې لیوني زړه ته ځنځیرونه به ور واچوم، او داسې به یې ګیر کړم لکه باز چې ښکاري ونیسي او سترګې به یې بندې کړم پوښونه به ور واچوم. ډېره مننه کوم انتظار صاحب. په دې بنډار کې وار ورکوو جمیل جلالی صاحب ته چې له ده څخه به هم غزل اورو. جلالی صاحب ستړی مه شي. مننه د راتګ نه ډېره مننه کوم. په لومړی کې یو غزل دی چې نه په دم نه په دوا کېږي، نورې به څه چارې په ما کېږي، او دا د غماز او د رکیب لمسون دی، که په ما کېږي که په تا کېږي. او خاوند خدایه ته مې مل شي پاکه، ما سره هره ناروا کېږي، نه ظلم کومه نه مې ظلم خوښ دی، په ما خو هر څه په رضا کېږي. او په ما به نورې څه کانې ونه کړي، زما خو ډار ستا له ښکلا کېږي، له خدای نه کرکه او نه ډار لري دوی دا چې وژنې په رڼا کېږي. او د وفا لاس د رکیب په لاس کې زما د خوار سره جفا کېږي، د وفا لاس د رکیب په لاس کې زما د خوار سره جفا کېږي، له خدای نه بله اسره نه لرمه، زما هر څه د مور دعا کېږي. او له خدای نه بله اسره نه لرمه، زما هر څه د مور دعا کېږي، د تابوتونو یې دوکان جوړ کړی ښار کې د دې سړي سودا کېږي. او دا د باروتو لمبو سوی وطن ورپکې هره ورځ ژړا کېږي، او چې پکې نه وي بیا خو ورانه ښه ده، او بخو چې پکې نه وي بیا خو ورانه ښه ده، جلاله څه به په دنیا کېږي. مننه. ډېر ښکلی صاحب ژوندی وي ښکلی غزل لیکلی و. اوس اله نور صاحب څخه یو بل غزل اورو. مننه. د غزل بیتونه دي چې خدای ته بخم وایو څه
دا هم یو ځواب غواړي. خدای ته به هم وایو خدای ته به هم وایو څه، دا هم یو ځواب غواړي. رب رانه د کړي ژوند ذرې ذرې حساب غواړي. دغه ژوند خپل سره د بربند طریقه غواړي. دغه ژوند خپل سره د بربند طریقه غواړي. دغه ژوند رسۍ غواړي، کیزه غواړي، ایجاب غواړي. زړونه بتخانې دي، د هوس لوی مارکیټونه دي. زړونه بتخانې دي، د هوس لوی مارکیټونه دي. ښکلي دیبانه غواړي، په زړونو کې میراب غواړي. او خدایا دوی په خپله د عمل عکس العمل غواړي. خدایا دوی په خپله د عمل عکس العمل غواړي. دغه قام له تا څخه په لپو کې عذاب غواړي. مننه چې خدایا دوی په خپله د عمل عکس العمل غواړي. دغه قام له تا څخه په لپو کې عذاب غواړي. ګډیږي به منم یې د خرچا غیږ ته به غورځي، خو دا ډمه حیا غواړي، عزت غواړي، نقاب غواړي. دا سپرلی د وینو تږی نه دی، وینې نه غواړي. دا سپرلی د وینو تږی نه دی، وینې نه غواړي. دا سپرلی ټپې غواړي، نغمې غواړي، رباب غواړي. ما ورته په لاره څو شعرونه ووي، خو اوس به را روانه وي، له ما پوره کتاب غواړي. خوار النور ستا دولت ته نه ګوري، ځان پوخه کړه. ستا جانان له تا څخه سلام غواړي، درنښت غواړي، آداب غواړي. مننه شوقي صاحب. مننه کوم جلالي صاحب، له تا څخه یم اورو. وایي یو نه دوه نه تا یادوم، په ورځ کې سل پیرې، په سر د ستغې سپورې وړم، په ورځ کې سل پیرې. او خدای که د 2 روپۍ مې کار و، خو به ستا دپاره. خدای که د 2 روپۍ مې کار و، خو به ستا دپاره په دې کوڅه به تېرېدم، په ورځ کې سل پیرې. او له دې نه پورته مینه څنګه وي چې ستا د کوڅې خاورې په خپل سر بادوم، په ورځ کې سل پیرې. او یا به ازاد وي، یا به تانګ وي، یا به رنګ خوښ نه وي، بنګړي به زور ته تېښتوم، په ورځ کې سل پیرې. چې یا به ازاد وي، یا به تانګ وي، یا به رنګ خوښ نه وي، بنګړي به زور ته تېښتوم، په ورځ کې سل پیرې. او مکا خو نه وه، خو بس نوي مینه دا رقم وي. او چې زه د کور نه تاوېدم، په ورځ کې سل پیرې. او چې مخامخ د سترګې ووینم، نو بیا ماتې شي جلاله، زه توبې کوم، په ورځ کې سل پیرې. ډېر ښکلی. مننه کوم جلان صاحب، له تا څخه هم مننه کوم.